دا ویډیو د خاص هغه ملګري وګوري چې د نورو انسانانو منافقت یې زړه ورمات کړی، د نورو انسانانو د مخیتوب هغه راپرځولی او تاوان یې ورسولی. غواړم دا درته ووایم چې اوس هم یو څوک شته چې ستا سره بې حده مینه لري. ستا ورتګ ته هغه ډېر لیواله ده. هو، رب متعال ده. هغه هیڅکله هم خپل بنده یوازې نه پرېږدي. په هره ستونزه کې چې اوسي، په هر حالت کې چې اوسي، څومره هم که ته د الله تعالی سره په جفا کې وي، څومره هم که تا خپل رب ته شا کړي وي او نورو کارو ته دې مخه کړې وي، بیا هم هغه تا له یاده نه باسي او تل ستا ورتګ ته او ستا توبې ته هغه منتظر ده او په تمه اوسي. او هغه د همدغې په تمه اوسي چې دا بنده به کله ما ته راځي، ما ته به لاسونه پورته کوي، د تیرو ګناهونو عفو به راڅخه غواړي او د زړه سکون به زما څخه دی تمنا ولري او هیله به ولري چې زه د هغه لپاره مرستندویه شم او مرسته وکړم ورسره. ځکه الله تعالی په خپل کلام کې وایي زما څخه مرسته وغواړئ په صبر او لمانځه سره. نو ملګریه، غواړم چې صبر د ځان لپاره غوره کړه. په هره ستونزه باندې که ته ناکام شوی وي، که چا دې زړه مات کړی وي، که چا یوازې پرېښی وي، که غربت په مخه کړی، یا هم هره بله ستونزه اوسي چې ته په ډپریژن او ژور خفګان اخته کړی، هغه نور پرېږده، صبر ولره. هیله او تمه دې الله تعالی ته وساته، پر الله تعالی متکي اوسه او لمونځ وکړه. خپل 5 وخته لمونځونه دې قایم کړه او د الله تعالی څخه په لمانځه سره دعا وغواړه، د هغه څخه مرسته وغواړه. الله تعالی تر ټولو قوي حامد ستا، خو مازې دا ده چې ته له هغه څخه مرسته وغواړې، هغه ستا مرسته کوي او هغه دې لاس نیسي. ځکه الله تعالی د نیکو بندګانو، د صابرونو بندګانو سره ده. هغه چې پر هغه توکل کوي، هغه چې صبور بندګان اوسي، الله تعالی هغه خوښوي او تل ورسره مرسته کوي. نو که غواړې چې سکون پیدا کړې او دغه خلک چې تا ته ډېر زیان رسولی، له دو د شر څخه په امان اوسې، نو خپل خالق ته د رجوع وکړه او له هغه څخه مرسته وغواړه. حسک او بریمن اوسې.